بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه سید جمال الدین، تاسو ګورئ ایچ ایچ اف ایچ چینل. په دې ویډیو کې موږ ان شاء الله کمبینیشن اف د انډیکیټرز وایو چې موږ دا سیریز مکمل شروع کړی چې شتیر ویډیوګانې کې د هغه د سره وګورئ. نوې سټریټجی نه دي چې څو انډیکیټر موږ یوځای کوو، یو خاص سټریټجی ته جوړو تاسو لپاره چې کوم مفیده کوم فائدمن او پروفیټ درکړي هماغه استفاده کولای شئ. ښه راځو چې د خپل لیکچر سٹارټ کوو. ویډیو ډېره اوږده راشي. راځو موږ دلته موږ سره دوه انډیکیټرونه استفاده کوو. یو چې موږ سره چې یو موږ سره بولینجر بینډ دی. صحیح شو. تاسو بی بی چې ولیکئ، بی بی ولیکئ، بی بی ولیکئ، تاسو په شیر شي بولینجر بینډ. دا دی بولینجر بینډ. موږ څنګه کلیک کې بولینجر بینډ شیر شو، موږ سره شاته اپلای شو، شاته موږ سره شیر شو بولینجر بینډ دلته اپلای شو. صحیح شو. حدیث کې موږ سیټینګ ته راځو. سیټینګ کې تاسو دلته اول چې اپلای کوي تاسو سره دلته شوی مینس کې دا خط وي او دلته دا سره شل وي. دا ولس کوي دا سیټینګ دی موږ سټریټجی په حساب سره او دا منځنی خط نه ایسته کوي چې تاسو کنفیوز ډیر نه کی. صحیح شو. دا اوکے کوي. اوکے هم کې دینه بس راځو موږ سره بل انډیکیټر شی دی. بل انډیکیټر موږ سره ولیوم دی. ها ولیوم بس دا رقم تاسو ولیکئ. ولیوم ولیکئ. ولیوم چې ولیکل د راځي صرف ولیوم خا نوٹ شي سره مګ شوی. ولیوم نوم چې راواله دلته ولیوم کلیک کوي شاده بچی شي ولیوم براشي. ولیوم چې کله راغی د کوم سیټینګ دی سیټینګ د بچی وکي سیټینګ د براشي. ها سیټینګ د چراغله سیټینګ کې به اول دا چې د سی وي اف وي دا به ځان سره آن کوي او دینه پس بلته دلته موږ سره هر د چې تاسو سره دلته شل وی کله کله زیات او کم وي خو دلته تاسو چې کې سیټینګ کې ولس کوي. صحیح شو. ولس بشي دا سیټینګ هر څه موږ وکړو. اوس راځو د سټریټجی نو استفاده دا څنګه موږ دواړه یو ځای استفاده کوي شو. بیل بیل استفاده خو مار د تیر وی لیکچرونو کې ویلي دي تاسو ان شاء الله پوهیږئ په باندې. خدای یو ځای تاسو دې استفاده څنګه وکولای شئ مطلب دواړو په واسطه باندې تاسو څنګه یو منظم خط ټریډ ولګوي. صحیح شو. راځو دلته موږ سره ولیوم دی. اول ولیوم کې ګورو. ولیوم موږ سره چې کې ولیوم کې ګوره تاسو دلته ولیوم موږ سره چې دی ګوره ولیوم دلته موږ سره زیات او کمیږي. د دې خط نه بره چې کله ولیوم نامینس کې کوم مووینګ ایوریج د دې نه چې کله ولیوم زیات بره خطو نو پوس چې دلته اوس مارکیټ کبره بره به زیات چې کله لاندې به زیات. صحیح شو. دې خط نامینس کې کوم مووینګ ایوریج خط چې دی دې نه که مارکیټ بره تلو دا ولیوم بره خانه جوړولې نو پوس چې مارکیټ هر خوا چې روان دی هغه خواته به زیات ځي. همداشان د بولینجر بینډ ګورو. بولینجر بینډ کې چې موږ سره کله بره اپر بینډ کې کچېره کینډل او ټچ وکي اسه یو کینډل دوه کینډل بهر وته لکه دلته چې وته واپس داخل شو خې کینډل باخي باډي والا کینډل دن شو واپس او داخل جوړ شو. هغه نه پس ولیوم ته ګورو. هغه نه پس موږ چې سیل ټریډ لګو او کچېره بای ټریډ لګو نو بای ټریډ کې موږ هم دې ته ګورو چې یو څو کینډل دوه یو کینډل بهر وځي او کله داخل شي خې باډي کې جوړ شي. هغه نه پس موږ به بای ټریډ لګو هم ولیوم سره یو ځای ګورو. صحیح شو. راځو څنګه ټریډ لګو څنګه مارکیټ ګورو ټریډ څنګه ګورو او د دوړ یو ځای څنګه ټریډ استفاده کوو. راځي چې خپل اگزامپل وګورو. اوس اول اگزامپل عمدل درازو دیس کې وګورم موږ سره مارکیټ ششه مارکیټ دیس کې بهر وته لکه مثال دیس کې وګورو. دیس کې موږ سره ششه مارکیټ بهر وته. دلته موږ سره مارکیټ مثال دیس کې بهر وته بل بدیس کې موږ سره ششه زبل د تور کلر دی کې والا ما تاسو سره زر صفاح کار شي. مارکیټ دلته موږ سره ششه بهر وته. صحیح ده. نو دلته تاسو سره یو ټریډ اپورچونټی وا. صحیح ده. دیس کې موږ سره ټریډ اپورچونټی یا چانس شته دی ګوره په دیس کې ګوره دلته موږ سره ولیوم چیک کړي. ولیوم موږ سره زیات شوی کړه. ولیوم موږ سره زیات شوی دی. چې کله ولیوم موږ سره زیات شي دلته ولیوم موږ سره چې زیات شوی نو دلته موږ سره ولیوم چې کله زیات شي یو اشاره خدا چې د مارکیټ کې موومنت چې راځي د چی نه زیات شو د مینس کې خط نه بار شو ولیوم. او دلته موږ سره بی بی یا بولینجر بینډ موږ سره کینډل دوباره جوړ کړی یو بهر جوړ شو واپس داخل شو او دیس کې موږ سره چې دلته موږ سره یو کینډل خې باندې کې لاندې جوړ شوی. صحیح دلته اشاره ده خصه ډایرکټ موږ دلته شي کو سیل ټریډ لګو. دا خانه به څه کوم تاسو ته زره صفاح کار شي. دلته اوس وګورئ چې موږ چیک کوو سیل ټریډ لګو. صحیح شو. موږ لپاره سیل اشاره وګوره بیا د کنفرمیشن لپاره موږ صبر کوو چې سی کینډل لاندې جوړ شي بیا ټریډ لګو. خو دلته موږ مثال ځا موږ وایو چې وړوکی غونې ټریډ لګو. وړوکی ټریډ موږ ولګو. سټاپ لاس موږ ورکو مثال دلته جوخت نږدې ورکې ټیک پروفیټ هم یو پر 2 ورکې. صحیح
ګوره دلته اوس چې شو موږ سټاپ لاس هټ شو ولې هټ شو دا ګوره دلته تاسو یو خبره د فکر وکړئ دلته موږ سره پرایس اکشن نمبر تاسو ګورئ تاسو انډیکیټر تاسو سره بل لار اخی یا لار تاسو سره کومک کوي تاسو پرایس اکشن یا سمارټ منی کنسپټ استعمالوي هغه نه استفاده باید وکړئ نو دلته موږ سره پرایس اکشن کې موږ چې ویلو چې تاسو سره کېندل چې څلور کېندل په صبر کې چې اخی باډي والا کېندل لاندې جوړ شي نه پس بل کېندل کې موږ سیل ټریډ لګو دلته موږ سره دا کېندل شو دي نه پس بل کېندل بره ترې دلته موږ ټریډ نه لګو خو به خیر بار صورت تاسو بیا د مثال ټریډ لګولې تاوان شو پروا نه کې دا د موږ ټریډ لاس شو دا د لاس شو بل ټریډ ته صبر کو دا به نه کوي ټریډ د بزنس ته اپ ډاون لري تاسو صبر کوئ ګورئ تم سره یو کېندل بهر وته داخل شو دا خې باډه کې جوړ شو ولیوم څومره غټ غټ جوړ شو ګوره ولیوم دلته موږ سره دا ګوره ولیوم څومره غټ غټ جوړ شو دلته او پام دې ساحه کې موږ سره څه جوړ شوی دا کېندل موږ سره بولنجر بینډ موږ سره اشاره کوي سیل طرف ته دلته موږ سره ولیوم زیات دی نو مطلب کوم چې مارکیټ وزي هغه ته به مارکیټ زیات پاور کې زور به زیات کوي دلته موږ چې کوو سیل لپاره اپورچونټي برابر و دلته موږ سیل لګو دیس کې موږ سره بار سټاپ لاس ورکو ټیک پروفیټ آل دا موږ لاس کړو دلته موږ لاس څومره ریکور کوي شو لاس چاند موږ د پروفیټ کو کچا لاس یې $100 پروفیټ کې چا $100 لاس یې $0 پروفیټ کې زیات او کم او موږ یو پر دو پروفیټ دو 13 لاس موږ ریکور کې یو چاند موږ پروفیټ موږ واغستو نو دا د ریکوري مو شو نو دا رقم تاسو چې ځان پیشن او سلو ساتي دا پروفیټ تاسو ان شاء الله کوي شي خدل ترازو یو بل اگزامپل مارکیټ ډیر ډاون تله ګوره ډیر ډاون لاغله ایکس یو اس ډی مارکیټ دی یو ساته چارت دی خای یو ساته ټایم فریم چارت دی دل ترازو ګوره مارکیټ ډیر ډاون لاړو په دې کې موږ سره بولنجر بینډ مارکیټ ګوره یو کېندل وکندل بهر وته واپس داخل شو په خې باډه کې داخل شو دل موږ سره چې مووینګ دغه چې کوم دی ولیوم چې کوم دی موږ سره چک کړی ولیوم موږ سره زیات شوی دی ولیوم زیات شوی نو دلته اوس مارکیټ وي کم خوازی خو په پاور کې نو ولیوم زیات شوی او مارکیټ واپس دلته بولنجر بینډ هم بای طرف ته اشاره کړي دلته موږ سره ښه اپورچونټی چې ده د بای طرف لګول نو دلته موږ چې کو بای چې ته لګو ګوره بل مربوط غوندې کېندل هم جوړ شوی دلته ټریډ لګو صحیح شو سټاپ لاس دلته جوخ تیز کې ورکو او ټیک پروفیټ یو پر دوالو مارکیټ نه وځي یو پر دوه پروفیټ واغستو مارکیټ نه وځي صحیح شو دا بالکل وسنه مارکیټ دی خدل ته وګوره په دې کې موږ سره اشاره کړې وګوره په دې ګولډ مارکیټ کې دا خو ګوره یو غټ موو دی د ګولډ مارکیټ لپاره سره زور لپاره دلته راځو مثال د موږ سره دې کې موږ سره وګوره دې کې پام دې پوینټ کې بولنجر بینډ سیل ته اشاره کړو او پام دې پوینټ کې دلته موږ سره ولیوم چک کړو اشاره کړې دا چې ز پاور کې راځم اوسه واپس پاور کې راځم چې مثال کوم خاطر مارکیټ زی هغه خو به زور ډیر کوم یعنی مطلب زیات بزم کزي اوس کوم دغه پوینټ نه بعد چې مارکیټ اخوازي اخو دا بز زور زیات کوم ولیوم سره تا دا وي او دلته موږ سره بولنجر بینډ اشاره کوي چې سیل وکړه نو دلته موږ سره دواړو کنفرمیشن موږ واغستو دلته موږ سیل لګو نو سیل څنګه لګو سیل دا دی ګوره موږ سره کېندل جوړ شي دا ګوره کېندل جوړ شو کم کېندل شو مثال سپیننګ باندې کېندل جوړ شو موږ سره د پرایس اکشن هم لکاروي او همدار کوم سره اپ ډاون هم کړي دا موږ سره چې د سمارټ منی کنسپټ کې سی یو پوزیشن دی خدل ترازو دا ګوره موږ سره دیز کې موږ ټریډ لګو دلته موږ ټریډ لګو سټاپ لاس دلته ورکو ټیک پروفیټ یو پر دوه مارکیټ نه وځي یو پر دوه ټیک پروفیټ موږ دلته واغستو مارکیټ نه وته صحیح شو دا بيخي وسنه مارکیټ دی ګوره دا تاسو به ځان سره چک کړئ ویډیو به پاس تم ګوره ډیټ ځان سره والی دا چې د اتمه د 2023 کال اتمه میاشت مطلب اگست میاشت اتمه میاشت او وم تاریخ صحیح شو وم تاریخ څوم شي ورځ ده چهارشنبه ورځ راځي چهارشنبه پنجشنبه ورځ راځي صحیح شو نه پنځشنبه ده نه خو دا دغه چې مارکیټ چې دی مونږ چې دا ټریډ پکې پیدا کړی دا چهارشنبه ورځ دغه دی صحیح شو د چهارشنبه ورځ دی مې کوم ډیټ غلط شوی دا صحیح دی ډیټ صحیح دا اوسنۍ مارکیټ دلته دا دی نن پنځشنبه مارکیټ دا دی دلته موږ ګورل د موږ سره اوس ګوره په دې چې ګوره اوس اگزامپل موږ واغه سیل او بای وشو اوس کوم ځکه ټریډ مکوي ګوره دا اوسنۍ مارکیټ ته بالکل اوسنۍ مارکیټ ته خیمه صحیح شو اوسنۍ مارکیټ دی بالکل اتمه میاشت 2023 لان تاسو تاریخ وګورئ او پنځشنبه ده صحیح شو دلته راځو مارکیټ بولنجر بینډ کې اشاره لانه ده شوی سیل ولې نه ده شوی سیل ته اشاره ګوره هغه وخت موږ ته وایو چې کله مارکیټ بهر وځي
واپس داخل شو یو کینډل لاندې طرف ته داخل جوړ کړي هغه نه بس ټریډ منګ سیل اشاره راکړي نو دلته اوس ترسو مارکیټ اپر بینډ سره ټچ روان دی بر روان دی او دلته موږ سره ولیوم اشاره راکړي چې دلته اوس کوم خاصه سم زب پاور کې زما نو دلته کومه چیرې د سپورټ او ریزسټنس استفاده وکړو ولیوم استفاده وکړو دا وګورئ موږ سره لکه تیر انډیکیټر موږ کمبینیشن استفاده کړی و پیوټ پوینټ او ولیوم استفاده هغه تاسو چک کړئ هغه دلته به ان شاء الله تاسو ته وایي چې دلته بای وکړئ نو دا د یو بای پوزیشن دلته موږ سره جوړي بولنجر بینډ خو هیڅ هم نه وي خو پیوټ پوینټ یا سپورټ ریزسټنس سټریټجی او ولیوم کمبینیشن سټریټجی تیر لیکچر تاسو ځان سره وګورئ پلیلیست سره وګورئ ان شاء الله هغه کې به تاسو دغه ځای به وګورئ دغه ځای کې به تاسو ته اشاره درکړي چې تاسو دلته بای وکړئ نو دغه رقم تاسو انډیکیټر او کمبینیشن سره استفاده څنګه خو په دې دغه کمبینیشن د انډیکیټر چې موږ دلته ویلې نو دې کې اوس موږ سره په دې دا دواړه سره نه جوړیږي نو دواړه نه جوړیږي دلته اوس موږ ټریډ نه کوو دواړه سره جوړ نشي سټریټجی خنثی ده هلته به موږ ټریډ نه کوو نو ان شاء الله چې په دې موضوع پوه شوي سر هم خلاص شوی وي اگزامپل به ان شاء الله همدومره بس اگزامپل ډېرې پیدا کېږي اگزامپل ډېرې حد نه سیوا دي دلته وګوره مثال وګوره مارکیټ به راته ولیوم زیات شوی سیل لپاره اشاره ده دا وګوره دلته زیات شوی خو ولیوم نه دی زیات شوی ته ټریډ نه کوو وګوره مارکیټ به راته خو ټریډ نه کوو ځکه چې دواړه یو ځای کاروي چې یو ځای موږ ته کار نه کوي بیا دې ځای راځي چې هلته موږ سره غټ تاوان موږ ته راکوي ځکه چې سټریټجي په مطابق نه ځو په خپل سر کار کول هغه تاوان دی مکمل ان شاء الله په دې سټریټجی انډیکیټر سټریټجی باندې ان شاء الله سر خلاص شوی به مشکل پوښتنه سره ملاوي ده واتس اپ نمبر باندې کمنټ باکس کې میسج کوئ ان شاء الله موږ کوشش کوو پوښتنه ته جواب زر تر زر کوو تاسو مشکلات تاسو واتس اپ نمبر باندې یا مطلب کمنټ باکس تاسو مشکل حل کو به مال نشو کوشش کوو چې تاسو په پوښتنه باندې علاوه مستقیمه ویډیو جوړه کوئ تاسو مشکل په ویډیو کې حل کو به هم تر بل ویډیو په پاک الله سپارم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته